السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړي. دوستانو، زمونږه پرسونل ډیټا لکه تصویران، ویډیوګانې او نور فیملی معلومات ولې انټرنیټ باندې لیک کیږي؟ ولې خوږو دوستانو فیسبوک ته، یوټیوب ته، ټیک ټاک ته اپلوډیږي؟ دوستانو، زمونږ د خپلې غلطۍ له وجې کله چې خوږو دوستانو مونږ خپل زوړ موبایل بدلوو یا د فیملی موبایل وړو او هغه بازار کې خرڅوو، نو الته دوستانو مونږ خپل موبایل سمپلی فارمټ کو یا هغه باندې فیکټری ریسیټ وخو. نو خوږو دوستانو د دې باوجود چې مونږ خپل موبایل فارمټ کو یا فیکټری ریسیټ کو، نو بیا هم دوستانو هغه موبایل د کمپیوټر په واسطه باندې ریکور کیږي. نو خوږو دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې یو ټریک شریکوم چې د دغه ټریک په مدد باندې تاسو کولی شئ چې خپل معلومات د خپل موبایل نه په دایمي ډول باندې یا پرمننت ډول باندې بیخي ختم کړئ. او هغې نه وروسته خوږو دوستانو که چیرته تاسو خپل موبایل خرڅ هم کړئ، بدل هم کړئ، نو بیا به خوږو دوستانو ستاسو فیملی ډیټا نه لیک کیږي. خوږو دوستانو ډیره معلوماتي او ګټوره ویډیو ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو نه څه ناڅه زده کړه، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. نور نو خوږو دوستانو ستاسو وخت نه نیسم، ورځم د موبایل سکرین ته او ټوله طریقې زه تاسو سره شریکوم. سمپل راشي د کانټاکټ برخې ته. کانټاکټ به داسې راخلاص کړئ. کله چې کانټاکټ راخلاص کړئ دوستانو، بیا به راشي کیپیډ ته. کیپیډ کې به ډېر سمپل سټار هیش 9900. خوږو دوستانو ډېر سمپل تاسو به دلته سټار ولیکئ، سټار نه وروسته به هیش ولیکئ، بیا به 9 ولیکئ او بیا به هم 9 ولیکئ، بیا به 0 ولیکئ او بیا به هم 0 ولیکئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو هیش کېکاږئ. وګورئ دوستانو تاسو سره سیسټم ډمپ راغی. سیسټم ډمپ کې دلته دوستانو تاسو سره ډېرې زیاتې آپشنې دي. نو دلته به خوږو دوستانو تاسو نور آپشن سره کار نه لرئ. سمپلی به راشي دغه دویم آپشن. ځینې موبایلو کې په 2 نمبر وي او ځینو موبایلو کې په 3 نمبر وي. ډیلیټ ډمپ سټیټ لاګ کیټ، دې باندې به داسې کلیک واخلئ او بیا به راشي خوږو دوستانو له دې برخې نه به داسې اوکې کړئ. د اوکې نه وروسته خوږو دوستانو ستاسو د موبایل پرسونل ډیټا ټوله به پاکه شي او هیڅوک دوستانو بیا دغه موبایل نشي ریکور کولی. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله په امان.